بسم الله الرحمن الرحیم د ویب ډیزاینینګ یا د ویب ډیولپمنٹ لیکچر نمبر سیکنډ یا دویم درس ته راځو. لاست نمبر ریکارډینګ چې کومونږ کړو نو هغه د ویب ډیولپمنٹ یا د ویب پیج ډیزاینینګ اورنۍ لیکچر یا فرست نمبر ریکارډینګ مونږ کړو په کوم کې چې مونږ د ویب پیج ډیزاینینګ یا د ویب ډیولپمنٹ په باره کې خبرې کړې وي. دا هغه په مفهوم او په معنا باندې ځان پې کړو. د ویب کلمه یا مثلا د ویب کوم اصطلاح چې ده په دې باندې هم خبره کړې وه او دا هم خبره مو کړه چې ویب اصل کې ډېر موږ سره د ویب کانسیپټ لومبي ځل دپاره چا منځته راوړ، یعنې مطلب چا دا اختراع کړه. بیا هغه نه وروسته چې دی مونږ د ویب ډیولپمنٹ یا د ویب پیج ډیزاینینګ د مهمو سافټویرونو په باره کې خبره کړې وه چې انټرنل چې کله تاسو غواړئ سی فار ایگزامپل چې په صحیح ډول باندې یو ویب ډیولپر شئ او تاسو غواړئ چې په صحیح ډول باندې یو ویب سایټ یا ویب اپلیکیشن جوړ کړئ نو تاسو باید انټرنل پاکې کوم مهم سافټویرونه په یاد ولرئ. پاکې انټرنل بیا مونږ مهم سافټویرونه چې کوم ډسکس کړي نو هغه مونږ سره یو چې د فرست نمبر ایچ ټي ایم ایل او سیکنډ نمبر باندې سی اس اس او تھرډ نمبر باندې بیا مونږ سره جاوا سکرپټ او لاست نمبر چې کوم مونږ سره هغه پی ایچ پی پلس مای سکیول باندې مونږ خبره کړې وه. بیا دغسې مونږ د ویب سایټ په باره کې او د ویب اپلیکیشن په باره کې هم خبره کړې وه. نننی آغاز یا سټارټینګ به چې کوم مونږ د ویب ډیزاینینګ یا د ویب ډیولپمنٹ هغه کړو نو دا مونږ سره د ویب ډیولپمنٹ لیکچر نمبر سیکنډ یا دویم درس دی. په دې کې به مونږ نننی خپل د کورس آغاز هم کړو چې مونږ به د ویب ډیولپمنٹ اولنی کوم سافټویر چې مونږ سره ایچ ټي ایم ایل دی په هغه باندې به سټارټینګ او آغاز کړو. ایچ ټي ایم ایل به پیژنو، ایچ ټي ایم ایل لینګویج به مونږ ډسکس کوو. نو راځئ په ایچ ټي ایم ویب ډیولپمنٹ آغاز لیکچر نمبر سیکنډ نه کړو. ویب پیج کې مثلا مونږ سره اورنۍ خبره دا ده چې په دې باندې خبره کړو سی فار ایگزامپل چې د ویب پیج فار ایگزامپل په ډیزاین باندې ډیزاینینګ کې لکه پرون مونږ سه هغه کانسیپچوال درس هم ویلو یا مثلا د ویب ډیولپمنٹ کوم مونږ سره پرونی لاست نمبر لیکچر په هغه باندې مونږ خبره کړې وه ویب ډیولپمنٹ کې. نو نننی آغاز یا سټارټینګ به چې دی مونږ د خپل بیسیکلی کورس نه شروع کوو چې مونږ سره کوم ایچ ټي ایم ایل دی. په ویب ډیزاینینګ کې یا مثلا په ویب پیج ډیولپمنٹ کې یا مثلا ویب ډیولپمنٹ کې پرون مونږ د څلورو مهمو سافټویرونو خبره کړې وه. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې په صحیح یا په اساسي ډول باندې یو ویب پیج ډیولپر شئ یا مثلا تاسو غواړئ یو ویب سایټ یا ویب اپلیکیشن ډیزاین کړئ نو تاسو باید چې دغه څلور سافټویرونه په اساسي او مهم ډول باندې یاد کړئ. فرست نمبر کوم سافټویر چې مونږ سره نو هغه یاد ساتئ ایچ ټي ایم ایل او سټیپ نمبر کوم سافټویر چې سیکنډ مونږ سره هغه سی اس اس او تھرډ نمبر سافټویر مونږ سره جاوا سکرپټ او فورت نمبر سافټویر مونږ سره پی ایچ پی پلس سی فار ایگزامپل مای اسکیول چې د ډیټابیس خبره وه دا مونږ سره مهم سافټویرونه دا څلور امپورټنټ چې په ویب ډیزاینینګ کې ډیر په کار راځي. راځو فار ایگزامپل اوس دې خبرې ته چې که چېرته هغه کس چې فار ایگزامپل ایچ ټي ایم ایل پروګرام زده که نو آیا هغه به سی اس اس پروګرام ته ضرورت لري، جاوا سکرپټ ته به ضرورت لري، پی ایچ پی ته به ضرورت لري او که نه به لري. فرست اف آل ایچ ټي ایم ایل سافټویر دی فنډامنټل سافټویر دی د ویب ډیولپمنٹ هغه یعنې هغه کس چې فار ایگزامپل ایچ ټي ایم ایل یاد که نو هغه ته لازمي د سی اس اس پروګرام هم زده کول پکار دی، جاوا سکرپټ هم زده کول پکار دی، پلس پی ایچ پی هم زده کول پکار دی. یعنی هدف دا دی چې د سی اس اس کار مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې نشو کړی او د ایچ ټي ایم ایل کار مونږ په سی اس اس کې نشو کولی. دا هر یو سافټویر خپل خپل کار دی په ویب ډیولپمنٹ کې. هر یو سافټویر مونږ سره خپل خپل پریارټي او یا اهمیت لري. نو راځو دې ځنه اورنی آغاز یا سټارټینګ چې مونږ کړو نو هغه به دې نه کړو چې واټ از فار ایگزامپل ایچ ټي ایم ایل. یعنې ځکه ایچ ټي ایم ایل زموږ فنډامنټل سافټویر دی په ایچ ټي ایم ایل باندې به فار ایگزامپل مونږ خبرې کړو چې ایچ ټي ایم ایل اصل کې ډیر د څه معنا ورکوي. ایچ ټي ایم ایل ولې مونږ باید زده کړو چې کله ایچ ټي ایم ایل زده کړو نو په ویب سایټ کې باید د ایچ ټي ایم ایل په ترو باندې څه کولی شو. نو مونږ سی فار ایگزامپل لنډ ډول باندې داسې خبره کړی شو چې فار ایگزامپل ایچ ټي ایم ایل فار ایگزامپل از د فرست سافټویر آف ویب ډیولپمنٹ یا ویب ډیزاینینګ. د ویب ډیزاینینګ فار ایگزامپل یا د ویب پیج فار ایگزامپل ډیزاینینګ لپاره مونږ سره اولنی کوم سافټویر چې په کار راځي نو هغه یاد ساتئ مونږ سره د څه سافټویر دی هغه د ایچ ټي ایم ایل سافټویر دی. یعنی ایچ ټي ایم ایل از د فرست سافټویر آف ویب پیج ډیزاینینګ. یعنی ایچ ټي ایم ایل اصل کې ډیر اساسي او لومړنی سافټویر دی د ویب پیج د ډیزاینینګ لپاره.
لکه څنګه چې سړی فار ایگزامپل غواړي فرست اف آل د کمپیوټر پریکټیکلی سافټویر شروع کړه نو هغه به مایکروسافټ وینډوز 10 شروع کوي بیا وروسته چې د نورو پروګرامونو ته ځي نو بیسیکلی چې کوم موږ سره بنیادی سافټویر دی HTML دی مونږ دلته په ډیر کانسپټ باندې خبره نه کړو یعنی تیوري مونږ ډیر فار ایگزامپل ډیره تیوري نه مونږ ډډه کړو تیوري نه تشریح کوو مونږ غواړو چې دلته تاسو ته په HTML CSS JavaScript کې پریکټیکلی کار وکړو ته بیا تاسو غواړئ چې د HTML د CSS او د JavaScript مختلف تاسو نوټس وګورئ یا دغه فار ایگزامپل څه نوټ ځان سره کاپی کړئ نو تاسو ته یو ویب سایټ وښیم چې انټرنیټ تاسو استعمالوئ نو لاړ بشئ www.w4example3school په نوم باندې .com یو ویب سایټ دی دې ته به تاسو لاګین شئ او تاسو کولی شئ پاکستان بیا HTML ولا ورکړئ HTML په باره کې به تاسو مختلف نوټس راشي او تاسو کولی شئ د HTML لاغه نوټ نه ګټه واخلئ راځم HTML په اصل کې ډیر 4 کرکټري دي فرق چې موږ سره دی هغه یاد ساتئ H دی سیکنډ نمبر باندې بیا سیف فار ایگزامپل موږ سره T ده تھرډ نمبر باندې بیا موږ سره M دی فور نمبر باندې بیا موږ سره L دی دا 4 دي یعنی HTML اولنۍ H فار ایگزامپل په خپل H کومه معنا چې دغه د هایپر معنا ورکوي ټیکسټ فار ایگزامپل یعنی ټیکسټ T معنا ټیکسټ دی M په خپل باندې سیف فار ایگزامپل د HTML په M کوم دغه چې موږ سره غو مارک اپ خبره ده او فار ایگزامپل موږ سره L چې د خپل باندې د لینګویج معنا ورکوي نو دا 4 کریکټرونه فار ایگزامپل د HTML نوم راغلی چې دا 4 کریکټر بیا د 4 ورډ موږ سره شي دي ابریویشن دي فرست اف آل موږ سره هایپر د H د هایپر ابریویشن او د ټیکسټ ابریویشن T او مارک اپ ابریویشن M د لینګویج ابریویشن L دی بیا موږ سره نو راځو په دې باندې خبره کړو د HTML اصلي کمپلیټ د سټرکچر نه مخکې یعنی مطلب د نه مخکې چې موږ د HTML بیسیکلی هغه پریکټیکلی انوایرنمنت ته مثلا د سټرکچر ته لاړ شو نو او مې بي تاسو نه څو کوېسچن وکړه چې د هایپر څه معنا ده د ټیکسټ څه معنا ده د مارک اپ څه معنا ده په دې باندې لږه خبره ماته وکړه اولنۍ فار ایگزامپل موږ راځو واټ از هایپر ته هایپر څه معنا ده فار ایگزامپل هایپر په خپل باندې په ویب ډیزاینینګ کې یا په یو پیج باندې لاس نشان ته ویل کېږي کله چې فار ایگزامپل ته په یو ویب سایټ کې یا مثلا په یو ویب پیج کې فار ایگزامپل په یو لینک باندې ودرېږي او هغه لینک باندې تا د لاس نشان ډسپلی شي نو هغه ته لاس نشان ته اصل کې ډیر څه ویل کېږي هایپر لکه تاسو فار ایگزامپل دلته راشئ ګوګل ته ګوګل کې تاسو چې کله یو ویب سایټ خلاص کړئ بیا هغه کې انټرنل ډیر تاسو سره لینک راشي هغه لینک باندې چې ودرېږي نو تاسو سره به د یو لاس نشان په هغه باندې راځي نو هغه ته اصل کې ډیر موږ څه ویلی شو هغه ته ویلی شو هایپر لکه ګوره دا بره ما سره www.w3school.com یو ویب سایټ دی که په دې باندې ګوره سیف فار ایگزامپل زه دا موس خپل کرزر ودروم نو ګوره په دې باندې د لاس نشان راځي ولې په نارمل ټیکسټ باندې نه راځي خو چې په دې ځای باندې ودرېږي نو ګوره تاسو سره د یو لاس نشان راځي او دغه لاس نشان نه موږ سره هدف شي دی دا مطلب هایپر دی موږ سره بیا راځي فار ایگزامپل دا خو موږ سره اصل کې ډیر د څه معنا دا د هایپر معنا ټیکسټ خو تاسو پیژنئ فار ایگزامپل چې کله دا نمبر یا فار ایگزامپل تاسو سره نور څه فار ایگزامپل لیکنه وي د پښتو غسه فار ایگزامپل یا مثلا د انګلیش کوم تاسو لیکنه په ویب سایټ کې پرته وي نو دا اصل کې ډیر بیا په ویب سایټ کې یو لیکنه ته موږ ټیکسټ ویلی شو مارک اپ اصل کې ډیر هغه څه چې موږ ته فار ایگزامپل د یو ویب پیج په مخ باندې ډسپلی کېږي هغه موږ سره څه په نوم باندې یادېږي هغه د مارک اپ په نوم باندې یادېږي یعنی هغه شیان چې موږ ته سیف فار ایگزامپل د یو ویب پیج په انټرفیس باندې انلاین ډسپلی شي دې ته مارک اپ ویل کېږي لکه سیف فار ایگزامپل اوس مارک اپ کې موږ سره څه راځي ویډیوز راځي سیف فار ایگزامپل ایمیجز راځي سیف فار ایگزامپل اډیوز راځي سیدا say for example فارم راځي یا نور ایټسټرا نو دا شیان چې موږ ته کوم فار ایگزامپل په یو ویب پیج کې په انلاین ډول باندې ډسپلی شي نو دغه ته موږ اصل کې ډیر څه ویلی شو this is called about markup او لینګویج فار ایگزامپل دا لینګویج خو موږ سره الریډي نه تاسو پیژنئ لینګویج په خپل باندې شی دی دا یو ژبه ده یعنی دا فار ایگزامپل یو موږ سره ویب لینګویج دی یو موږ سره نارملی پروګرامینګ لینګویج وي یو موږ سره ویب لینګویج وي نو HTML اصل کې ډیر بیا یو پروګرامینګ لینګویج نه دی HTML په اصل کې ډیر بیا موږ سره یو ویب پیج یا ویب والا لینګویج دی نو دا د HTML فار ایگزامپل دا غنوم ډسکشن
چې د HTML دغه نوم د څه شي مخفف دی او د HTML اصل کې ډیر یاد ساتئ د نوم د هر یو لفظ معنا مو کړه چې HTML د هر یو لفظ معنا به څه وي موږ سره. دینه وروسته موږ سره خبره دا راځي for example why we use for example HTML. ولی مونږ HTML استعمالو. دا خو د HTML مخکې د نوم ډسکشن و چې HTML نوم د څه شي نه منځته راغلی څه دپاره استعمالېږي. why we use HTML ولی مونږ HTML څه کوو استعمالوي. یعنې فار ایگزامپل په یو ویب سایټ کې یا په یو ویب پیج ډیزاینینګ کې د HTML مونږ سره رول څه دی. یعنی مونږ د HTML په ترو باندې فار ایگزامپل کولی شو چې یو ویب پیج ته څه اضافه کړو ایلیمنټس ور اضافه کړو. یعنی کله چې مونږ وغواړو فار ایگزامپل یو ویب پیج ته ایلیمنټ انسرټ کړو داخل کړو نو د هغه ایلیمنټ د داخله کولو دپاره بیا مونږ سره څه پکار دی اصل کې ډیر بیا مونږ سره HTML پکار دی. اوس ایلیمنټ څه ته ویل کېږي ټول هغه شیان سی فار ایگزامپل چې تا ته د یو ویب سایټ یا د ویب پیج په انټرنل کې ښکاري هغه تا ته څه په نوم باندې یادېږي هغه ته ویل کېږي ایلیمنټ. او دغه ایلیمنټ چې مونږ یو ویب پیج ته اضافه کوو دا د HTML په ترو باندې اضافه کولی شو. لکه زه به تاسو ته درکړم یو ایگزامپل فار ایگزامپل ویډیوز فار ایگزامپل سی فار ایگزامپل ایمیجز سی فار ایگزامپل دغسې مونږ سره اډیوز سی فار ایگزامپل دغسې مونږ سره ټیکسټ او داسې نور کوم شیان چې سی فار ایگزامپل مونږ د یو فار ایگزامپل ویب پیج ته انسرټ کول غواړو نو د یو ویب پیج ته د دغه شیانو انسرټ کول مونږ اصل کې ډیر د څه په ترو باندې کړی شو دا اصل کې ډیر د HTML په ترو باندې کړی شو. یعنی کله چې فار ایگزامپل مونږ یو ویب پیج ته مطلب ویډیوز ایمیج اډیوز انسرټ کول یا شاملول غواړو هغه دپاره لازمي تا سره څه پکار دی تا سره HTML سافټویر پکار دی. یعنی بل داسې کوم لینګویج مونږ سره بیا په ویب پروګرامینګ کې مثلا نشته په هغه څلورو کې کوم مونږ سره HTML CSS JavaScript او PHP دي چې د هغه په ترو باندې مونږ ایلیمنټ راواخلو او د ویب پیج ته ور انسرټ کړو. لکه مثلا نه د CSS په ترو باندې ایلیمنټس د انسرټ کولی شو نه د JavaScript په ترو باندې نه د PHP په ترو باندې. یوازینی لینګویج HTML دی چې د هغه په ترو باندې مونږ ایلیمنټ راخیستی شو لکه ویډیوز ایمیجز فوټوز ایټسټرا او هغه مونږ یو ویب پیج ته انسرټ کولی شو او بیا د ویب پیج په انټرفیس یا په مخ باندې کتلی شو. نو دا مونږ سره د HTML هغه مهم پریارټي یا اهمیت دی. راځو مونږ دینه وروسته د HTML فار ایگزامپل د ورژن خبره کړو چې HTML فار ایگزامپل مونږ به کوم ورژن وایو. یعنی HTML به مونږ سره کوم ورژن مهم وي ترڅو مونږ په HTML کې کار وکړو. یعنی مطلب مونږ به دینه وروسته چې د HTML کې کار تر سره کوو خو مونږ به د HTML لیټیسټ ورژن وایو کوم چې مونږ سره HTML فار ایگزامپل 5 ورژن دی. یعنی دا د HTML لیټیسټ ورژن دی. لکه څنګه چې تاسو آفیس ته لاړ شئ په آفیس پروګرام کې دننه هم موږ سره فار ایگزامپل بیا ورژن موږ سره شته که نه لکه سی فار ایگزامپل آفیس 2007 استعمالی آفیس 2010 استعمالی آفیس 2013 استعمالی 2016 استعمالی 2019 استعمالی مختلف قسم ورژن پکې شته دی. تر ټولو لیټیسټ یا نوی ورژن چې نن سبا استعمالیږي 2019 دی. دغسې موږ سره په HTML کې هم د ورژن خبره شته دی او د HTML 5 چې دی دا موږ سره بالکل لیټیسټ یا فار ایگزامپل نوی ورژن دی کوم چې موږ عام ډول باندې په 2020 کې هم استعمالو. دغه ورژن سی فرست ټایم دپاره چې کوم موږ سره راغی په 2014 یا 2014 کال کې راغی او دینه مخکې چې کوم اولنی ورژن د HTML هغه راغلی هغه په 1991 کې راغلی او هغه HTML موږ سره سی فار ایگزامپل HTML 0.1 په نوم باندې HTML موږ سره هلته استعمالېده په 1991 کې. خو اوس HTML 5 دی. که یو کس میبي کوېشن وکړه چې آیا د HTML 0.1 او د HTML 5 ترمنځ کوم توپیر شته نو اولنی توپیر خو دا دی چې لیټیسټ او اولډ سافټویر ترمنځ خبره ده چې دا یو زوړ سافټویر دی دا یو نوی سافټویر دی مثلا نوی ورژن دی د HTML هغه او مثلا که چېرته مونږ HTML 0.1 کې ځینې شیان به مطلب په 0.1 کې وي خو هغه په HTML 5 کې بیا نه وي او بعضې شیان په HTML 5 کې شته خو هغه په HTML 0.1 کې نشته دی. نو دغه د HTML مونږ چې کوم لیټیسټ ورژن دی نوی ورژن دی HTML 5 په دې باندې به خبره کړو. راځو اوس دې ته چې که چېرته اوس مونږ فار ایگزامپل HTML سیده HTML ته دننه غواړو فار ایگزامپل پریکټیکلی لاګین شو پریکټیکلی فار ایگزامپل مونږ هغه ته لاګین شو پاک انټرنل کار وکړو
نو د HTML د پریکټیکلی کار لپاره موږ سره به کوم ریکوایرمنټس وي. یعنی که تاسو فار ایگزامپل په یو کمپیوټر باندې غواړئ پکسل کې یا مثلا فوټوشاپ یا په ورډ کې کار وکړئ، نو تاسو به فرست اف آل هغه سافټویر په خپل کمپیوټر باندې انسټالوئ، او که چېرته تاسو سره سافټویر انسټال نشي نو ته کار په هغه سافټویر کې نشئ کړئ. نو د HTML د پروګرام لپاره به کوم ریکوایرمنټ وي تر څو موږ په HTML کې دننه انټرنل کار وکړو. اولنی کار چې موږ سره په HTML کې د ضرورت دی هغه موږ سره د ایډیټر خبره ده، یعنی ایډیټر موږ سره لازمي دی چې دا باید تاسو سره وي. او دویم نمبر کې بیا موږ سره چی دی براوزر دی، یعنی تاسو سره باید چې براوزر هم وي. نو ایډیټر او براوزر دا دواړه هغه شیان موږ سره دي کوم چې موږ سره د HTML لپاره لازمي دي، یعنی دا دواړه لازم او ملزوم دي. که تاسو غواړئ چې HTML کې صحیح پریکټس وکړئ، کار وکړئ، ویب سایټ کې دننه مطلب تاسو ایلیمنٹ انسرټ کړئ، نو دواړه شیان به تاسو سره موجود وي. راځو اولنۍ خبره په دې باندې کړو. say for example what is editor. editor موږ سره څه دی؟ editor چې دی say for example موږ داسې ویلی شو editor is a software. دا موږ سره software وي through for example really simple through for example which we can really simple which we can for example insert. تو کوم په through باندې چې موږ کولی شو insert کړو for example through which we can write for example write HTML code. یعنی د کوم په ذریعه باندې چې موږ د HTML کوډ لیکلی شو. یعنی که چېرته تاسو غواړئ د HTML کوډ ولیکئ نو فرست اف آل تاسو سره څه پکار دی؟ ایډیټر پکار دی. نو ایډیټر از ا سافټویر through which we can write HTML code. نو HTML کوډ فار ایگزامپل لپاره د HTML کوډ لیکلو لپاره ایډیټر ته ضرورت دی. ایډیټر بیا فار ایگزامپل موږ سره مختلف وي، لکه سه بعضې خلک چې د HTML د کوډینګ لیکلو لپاره نوټ پیډ سافټویر استعمالوي، بعضې خلک پکې نوټ پیډ فار ایگزامپل پلس پلس سافټویر استعمالوي، بعضې کسان پکې فار ایگزامپل سبلایم استعمالوي. نور سافټویرونه هم موږ سره شته د HTML د ایډیټر کوډینګ رایټینګ لپاره. موږ سره کوم سافټویر استعمالو یا مثلا کوم سافټویر کې زه کار ترسره کوم هغه به موږ سره سبلایم سافټویر وي. سبلایم موږ سره چې دی دا د HTML د کوډ لیکلو لپاره بهترین سافټویر دی او په اسانه ډول باندې په دې کې موږ کوډ لیکلی شو. کوډینګ دپاره دا ایډیټر مهم دی. لکه تاسو که فار ایگزامپل په پروګرامینګ لنګویج کې هم کار کول غواړئ، پروګرامینګ لنګویج کې، نو د پروګرامینګ لنګویج لپاره هم تاسو سره لکه پروګرامینګ لنګویج کې سی پلس پلس چې تاسو غواړئ یو څه ولیکئ نو هغه دپاره تاسو سره څه ضرورت دی؟ IDE ضرورت دی. هغه دپاره بیا ډیفرنٹ ټایپ اف IDE خلک استعمالوي چې تر ټولو مهم IDE موږ سره ډیو فار ایگزامپل سی پلس پلس IDE ده. خو بیا د IDE او د ایډیټر ترمنځ توپیر شته. IDE چې دا په پروګرامینګ کې استعمالېږي او د ایډیټر چې دی دا په ویب کې استعمالېږي. بیا هغه ترمنځ توپیرونه شته ځکه په ایډیټر IDE کې بیا موږ سره کمپایلر وي، هلته سورس لینکر وي، او په ایډیټر کې بیا د دغه شیانو ضرورت نشته. نو دغسې موږ د ایډیټر ضرورت چې دی په پروګرامینګ لنګویج کې هم لرو، د HTML لپاره هم موږ سره کوم ایډیټر چې استعمالېږي یا به نوټ پیډ وي یا به نوټ پیډ پلس پلس وي یا به سبلایم وي. راځو فار ایگزامپل واټ از براوزر. دا براوزر موږ سره څه دی؟ نو موږ داسې ویلی شو say فار ایگزامپل چې براوزر چې دی دا هم موږ سره ډېر زیات امپورټنټ دی د HTML چې هغه کوډ یا مثلا هغه کوډ چې موږ پاکې ایلیمنټ انسرټ کوو یا مثلا کوډ لیکو د هغه ریزلټ بیا ګورو، نو د هغه ریزلټ لپاره بیا تاسو سره براوزر پکار دی. یعنی مطلب دا دی که تاسو سره فار ایگزامپل HTML ایډیټر وي او تا هغه کوډ ولیکي خو تاسو سره براوزر نه وي نو ته بیا د HTML هغه د کوډ ریزلټ نشي کتلی چې آیا دا صحیح دی که غلط دی. نو د هغه کوډ ریزلټ کتلو دپاره یا د هغه ایلیمنټ چې تا د کوډ په ذریعه باندې په پیج کې انسرټ کړي وي د هغه کتلو دپاره براوزر ته ضرورت شته. نو موږ داسې ویلی شو فار ایگزامپل براوزر ریلی سمپل. براوزر از فار ایگزامپل براوزر is also a software. دا هم موږ سره software دی. for example really simple software through which for example we can for example display کوم باندې چې موږ کولی display کړو وښایو HTML for example documents HTML document or element. نو دا هم موږ سره څه دی؟ دا هم یو سافټویر دی ته کوم په ترو باندې چې مونږه د HTML ډاکومنټ یا ایلیمنټ کتلی شو. فار ایگزامپل براوزر هم بیا موږ سره فار ایگزامپل مختلف وي، لکه براوزر لکه سی فار ایگزامپل براوزر کې چې دی بعضې خلک چې کوم براوزر استعمالوي
د HTML د کوډ کتلو لپاره نو هغه موږ سره انټرنیټ ایکسپلورر په نوم باندې فار ایگزامپل ایکسپلورر په نوم باندې یو براوزر دی. فار ایگزامپل د موزیلا په نوم باندې هم یو براوزر شته دی. فایرفکس په نوم باندې فار ایگزامپل موږ سره یو براوزر شته دی. فار ایگزامپل ګوګل کروم په نوم باندې موږ سره چې شته دی یو براوزر شته دی. او موږ سره کوم براوزر زه استعمالوم نو هغه هم موږ سره ګوګل کروم دی. تاسو لرئ تاسو هم د HTML د ریزلټ یا د کوډ کتلو لپاره د ګوګل کروم د براوزر نه ګټه واخلئ. نو دا و د HTML د ویب ډیولپمنٹ لیکچر نمبر 2 چې په دې کې موږ د HTML د پروګرام انټروډکشن وکړ، د HTML د نوم او دغه د استعمال په باره کې خبرې وکړې. نو که چېرته تاسو په ویډیو کې کوم مشکل لرئ او ویډیو باندې کومه نیوکه غوښتنه لرئ موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. د نورو ښه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د نوي ویډیوګانو نه په وخت باندې خبر شئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.